السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. د مردان سره تعلق لرونکي یو ښایسته د 23 کالو ځوان خپل ورکوټي رور پانسي کړل. دوستانو، دا یې ولې پانسي کړل او د ده د پانسي کېدو اصل وجه څه وه؟ دوستانو، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شي. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وي نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د مردان سره تعلق لرونکي د 23 کالو ځوان خپل ورکوټي رور پانسي کړل په کور کې. دوستانو، چې کله پولیس گرفتار کړو د ورکوټي رور چې دا دومره ظلم او زیاتې ته ولې وکړل، نو ده ویل چې ما ته خلکو به خبرې کولې چې ستا رور بد عمله دی او غلط کارونه کوي. نو د دې په وجه باندې دا ما نشو برداشت کول، ځکه چې زموږ په پښتو معاشره کې دا شیونه ډیر زیات تیزی سره روان دي، ځکه چې موږ په پښتو معاشره کې دا بد کارونه ډیر زیات کیږي او دا ماته به خلکو پیغورونه راکول. د دې په وجه باندې ما نشو برداشت کول او چې کله به ما خپل رور ته نصیحت کولو نو ده به ماته عجیبه خبرې کولې. ده به ماته وی چې ستا زما کې کار نشته. نو د دې په وجه باندې زه دومره مجبوره شم چې ما خپل رور پانسي کړل. دوستانو، ډیر غټ ظلم او زیاتې کړی دی، حالانکه وړوکی کوټي رور ته نه ده کار چې دومره غټ ظلم او زیاتې. دوستانو، که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه. د الله په امان.